د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې اسلم د خپلې لور ثانیه او زوی سلمان سره اوسېده. د اسلم ښځه شازیه یو میاشت مخکې وفات شوې وه. اسلم یو لوپر او شرابي سړی و. هغه هیڅ کار نه کوو. هم په دې وجه د اسلم ښځه شازیه مړه شوې وه. ولې چې اسلم به هغه هر وخت وهله او د خپلو لوپرو او شرابو دپاره باید پیسې غوښتې. شازیه د اسلم دویمه ښځه وه. یوه ورځ چې د اسلم لور ثانیه او زوی سلمان اوده و نو اسلم د هغې کمرې ته راشي. او نالایکو پاسې شابئ پاسې څه کار وکړئ او ماله پیسې وګټئ. پیسې ابو موږ به پیسې د کم ځای نه راوړو؟ بس زه خبر نه یم چې د هر ځای نه راوړئ، خو پاسې یو څه مزدوري وکړئ، بازار ته لاړ شئ او څه پیسې وګټئ او راړئ. مور او پلار خو مو دواړه مړه شو، خو تاسو یې زما په سر پرېښودئ. ابو موږ به سکول ته ځو. څه تاسو ته ما ویلې نه دي چې زه ستاسو خپل پلار نه یم چې زه به تاسو له پیسې ګټم او مزدورۍ به کوم او په تاسو به تعلیم کوم. پاسې شابئ پاسې زر پاسې یو بازار ته لاړ شئ او څه کار مزدوري وکړو او پیسې راوړئ. ابو موږ به څه نه څه وکړو، خو موږ د کور نه مه وباسئ. بس صحیح ده، ماښام ما له پیسې راوړئ پیسې، ګنې زه به مو د کور نه وباسم. دې خبرو کولو نه پس اسلم خپلې کمرې ته راشي او د شراب څښلو نه پس اوده شي. سلمان او ثانیه د کار دپاره ډیر زیات وګرځي، خو هغوی ته چرته هم کار میلاو نشي. تر اوسه پورې خو د سلمان مور د سلمان او د ثانیه دپاره پیسې ګټلې. په دې وجه سلمان او ثانیه ته د بهر د کار څه معلومات نه و. روزانه د سهار نه راباندې غرمه شوه خو لا راته هیڅ کار نه دی میلاو شوی. او که نه ثانیه نیمه ورځ خو لاړه، خو نه موږ څه کار وکړو نه مو څه پیسې وګټلې. روزانه راځه چې کور ته ځو، زه ډېره زیاته وږې شوې یم. ثانیه تا ته پته نشته چې زموږ مور مړه ده، نو موږ له به په تیاره روټۍ څوک راکوي؟ روزانه چې مور مو نشته نو پلار خو مو شته که نه؟ تا ته یاد نه دي چې سهار یې موږ ته څه ویلي وو؟ ګوره ثانیه که بغیر د پیسو کور ته لاړو نو وهي به مو. روزانه د ابو خبرې دومره په زړه مه اخله، هغه د شرابو په نشه کې موږ سره ګپ لګو. ثانیه تا ته پته ده چې تر اوسه پورې به زمونږ مور په پردو کورونو کې کارونه کول او د کور راشن به هم راړو او ابو له به د شرابو پیسې هم ورکولې. روزانه راځه چې زر کور ته ځو، ګورو به چې هر څه کېږي. هر کله چې سلمان او ثانیه کور ته لاړ شي نو اسلم د هغې په لیدو سره ډیر زیات خوشحاله شي او هغې ته وایي، واو ما ته پته وه چې تاسو ډیر د کار کسان یې. نن نه پس په تاسو بازار ته ځئ، کار به کوئ او ماله به پیسې ګټئ او زه به په آرام خپل شرابونه څکم. سلمانه اول ته پیسې راکا چې تا نن څومره مزدوري کړې ده او څومره پیسې دې ګټلې دي. ثانیه ته هم پیسې راړه. سلمان او ثانیه سره د خپل پلار ته د ویلو دپاره هیڅ نه او هغوی اسلم ته غلی ولاړې. تاسو ته وایم که نه او نالایکو پیسې راړئ پیسې. ابو موږ ته چېرته هم کار میلاو نه شو. څه وایې؟ تاسو ته لکه په ټول بازار کې کار میلاو نه شو؟ تاسو داسې زما په خبره نه پوهیږئ. تاسو به هم لکه د خپلې مور په ډنډه وهل غواړئ په ډنډه. اسلم سلمان او ثانیه ډیر زیات وهي. سلمان او ثانیه په جړا جړا کې بغیر د څه خوړلو نه اوده شي. بله ورځ سهار دواړه رور او خور د یو چای والا په دکان کې کار شروع کړي او خپلې د مهنت هغه پیسې پلار لا ورکوي. دغه شان وخت تیریږي او سړزي شروع شي. یوه ورځ ثانیه سلمان ته وایي، روزانه نن مې سموسا چاټ ته ډیر زیات زړه شوی دی. سلمان ثانیه له سموسا چاټ واخلي او دواړه رور او خور چاټ خوړلو نه پس کور ته راشي. راړئ د نن ورځې پیسې. ابو نن خو موږ سره پیسې نشته، په هغې خو موږ سموسا چاټ واغستو، زموږ هغې ته ډیر زیات زړه شوی و. دې خبرې اورېدو سره اسلم لا ډیره زیاته غوسه ورشي. هغه سلمان او ثانیه ډیر زیات وهي او د وهلو نه پسې د سړزۍ په شپه کې بهر یخ ته ودرې. دغسې یو څو ورځې پس اسلم په مزغو کې د ثانیه د خرڅولو خیال پیدا شي او اسلم د ثانیه د خرڅولو اراده وکړي. د ثانیه د خرڅولو دپاره اسلم خپل کور ته یو سیټ راغواړي. اسلم سیټ سره د خپل لور ثانیه په 1 لاک سودا وکړي. اسلم ته د خپل لور ولې خرڅای؟
ما سره د شرابو د پاره پیسې نشته پیسې، نو د شرابو د پاره تخپل لور خرڅای. ها 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 سیټه دا زما کم خپل لور ده چې زه به په خپه شم، او بیا ما سره سلمان شته دی به مال پیسې ګټي پیسې. اسلامه خوښه دې نه ده چې زه تاله 15 لک روپۍ درکم او ته دا دواړه مال راکې؟ ولې نه سیټه، دا خو به ډېره مزه وکړي. سیټ اسلم لا 15 لکه روپۍ ورکي او ثانیه او سلمان ځان سره روان کی. بچو یریږئ ما سره ډېر زیات دولت دی، زه یو ډېر غټ کاروباري سړی یم، خو زما بچی نشته. نن نه پس په تاسو زما بچی زما بچی. دې خبرې اورېدو سره سلمان او ثانیه ډیر زیات خوشاله شي. سیټ دواړه ماشومان ځان سره خپل کور ته بوزي او په یو ښه سکول کې دواړه داخل کی او خپل ټول مال د سلمان او د ثانیه په نوم کی، او دغه شان سلمان او ثانیه سیټ سره په خوشحالۍ ژوند تیروي.